سلامونه درنو لیدونکو، زه ډاکټر نوید خپلواک یم. نن د جنسي کمزورۍ په هکله در سره خبرې کوم. تر ټولو اسانه علاج څه ده؟ یعنی داسې یو علاج چې نه پکې د درملو نه استفاده وشي او نه د کمې پوړۍ. ولې د جنسي کمزورۍ معالجه پکې ممکنه کړای شو. ګورئ، سیکشوال ډیسارډرز یا جنسي کمزوري دا یو خاص مرض نه ده چې پې وغږیږو، بلکې مختلف امراض سره یو ځای کیږي او لاره جوړي جنسي کمزوري ته. یو ډول د جنسي کمزوري ته موږ اریکټایل ډسفنکشن وایو. اریکټایل ډسفنکشن څه معنا؟ په تناسلي غړي کې چې څومره هم عضلات موجود دي، دغه عضلات نه شخیږي او د تناسلي آلې د شخوالي سبب نه ګرځي. دا یو ډول د جنسي کمزوري ده. دویم ډول جنسي کمزوري چې هغه زموږ په ټولنه کې زښته زیاته ده، ډیره شایع ده، پریمچور ایجاکولیشن یا ژر انزال کېدل. کم حالت ته مو پریمچور ایجاکولیشن وایي؟ ګورئ، له دخول تر انزال پورې که چیرې 1 دقیقه یا له 1 دقیقې کمه موده واخیستل شي، دې ته موږ وایو جنسي کمزوري یا دغه پریمچور ایجاکولیشن، زر انزال کېدل. ښه، بل ډول د جنسي کمزورۍ لاس آف لیبیډو یا ډیکریز لیبیډو یا د خواهش کمیدل دي یا د هوس کمیدل دي، چې دا ډیری وخت په رواني تکلیفونو او د اعصابو په تکلیفونو کې منځته راځي. ښه، راځو لومړی په اریکټایل ډسفنکشن غږیږو. که چیرې یو مریض ای ډي یا اریکټایل ډسفنکشن ولري، یعنی تناسلي آلې عضلات په سمه توګه نه شخیږي، کنټرکشن یا تقلص نه کوي او هغه جنسي اړیکه پکې مختل وي. ښه، تر ټولو مهمه علتونه دي. که چیرې یو مریض شکر لري، ډایبټیز ملایټس، نو د شکر کنټرول ښه علاج ده. باید موږ خپل شکر معالجه کو له اکسرسایز، له ورزش وخله تر درملو او انسولینو پورې ټول اسباب موجود دي د شکر د کنټرول لپاره. نو بهتره ده که شکر کنټرول نکو، نن جنسي کمزوري منځته راوستې، سبا بل تکلیف، بالاخره بل تکلیف او همداسې منټي الګان فیلیر ته رسیږو. ښه، په ځینو ناروغانو کې رواني ستونزې موجودې وي، ژور خفګان موجود وي، هغوی د قهر و غوسو و د تکلیف و د اندېښنو و د تشویشونو د وجې په اعصابو بوج وي، اعصاب په سمه توګه د اتومات یا اټونومیک نروس سیستم په واسطه د تناسلي غړي عضلات نه کنټرولوي، تخلص سم نه ورکوي. په داسې صورت کې سایکاټریک ایوالویشن ډیر مهمه ده. سایکاټریک ایوالویشن یا د عقلي و عصبي ډاکټر سره کتل دي چې په هغه درملیزو لارو چارو در سره خبرې وکړي. ښه، د دې ترڅنګ هغه څه چې تاسو په خپله کولی شئ، یو څه ته موږ پینس انلارجمنټ میتھډ وایو. پینلس انلارجمنټ میتھډ، پینس انلارجمنټ میتھډ یا یو ایکسرسایز ده چې په دې ایکسرسایز یا ورزش باندې هم کولی شو د تناسلي غړي په حالت کې بدلون راولو، یعنی جسامت یو څه ورسره کو او د عضلاتو په تقویت باندې هم کار وکړو. په هغه کې څه پیښیږي؟ د پینس انلارجمنټ په هکله کافي وضاحتونه په یوټیوب کې هم موجود دي، تاسو کولی شئ له هغې نه هم استفاده وکړئ. لکه باډي بیلډینګ یا جیم، دغسې مخصوص حرکات موجود دي، ورزشونه چې هغه تاسو کولی شئ له دې نه سیکسالوجست یا ډاکټر وګورئ چې یو څه مو پرې حاکمه کړي. د دې ترڅنګ د اریکټایل ډسفنکشن دپاره د سایکاټریست او د شکر کنټرول، که چیرې مریض د لوړ فشار تکلیف لري، د وینې لوړ فشار یا هایپرټنشن لري، دا کولی شي د اریکټایل ډسفنکشن سبب وګرځي. نو کنټرول ډیر مهمه ده. د مالګې د نه خوراک یا د کم خوراک نه واخله تر درملو پورې موږ ټول کولی شو د کنټرول لپاره استفاده کړو. پریمچور ایجاکولیشن هغه چې غواړو نن یې په هکله خبرې وکړو او درملنه یې واضح کړو. که چیرې د دخول نه تر انزاله پورې 1 دقیقه وخت وي یا د 1 دقیقې نه کم وخت وي یا د 1 او د 2 دقیقو ترمنځ انزال کیږي، نو دا مسلما نابالغ انزال ده یا ژر انزال ده. د دې دپاره
څه کول پکار دي؟ هیڅ ډول درمل خوراک ته اړتیا نشته ده. د زر انزال موضوع یو رواني ستونزه ده او دا موږ کولی شو په خپله هم کنټرول کړو. د دې لپاره ښه ورزش د سکویزینګ میتډ په نامه یو څه ډېره نتیجه ورکړې ده. سکویزینګ میتډ څه ته وایي؟ کله چې د سکس په جریان کې دخول وشو، تاسو فقط خپل سکس څارئ در سره. کله چې پوهیږئ انزال کیږي، په دې صورت کې باید سکس متوقفه کړئ او تناسلي حالت سکویز یا وسکونډل شي. معنای درد ده، یو څه تناسلي آله په درد راځي او د دې سره هغه غرایز چې د انزال لپاره راغلي و ټول دوباره محیطي عصبي سیستم ته مدغم کیږي. د دې ترڅنګ دویم څه چې موږ یې کولی شو د خپل سکس مدیریت پرې وکړو، هغه start and stop method ده. په دې تخنیک کې څه کیږي؟ د دخول نه تر انزاله پورې تاسو بیا هم خپل سکس یا دا رابطه څارئ. کله چې پوه شوئ انزال نږدې ده، په هغې صورت کې تاسو سټاپ وکئ، سټاپ یا سکس متوقفه کئ. کله چې پوه شوئ د انزال دپاره غرایز ټول بیرته مدغم شول، په هغې صورت کې دوباره سټارټ یا شروع د سکس کیږي. دا نه د درملو خوراک ده او نه د کومې ټوټکې نه استفاده کول دي. دا هغه څه دي چې تاسو کولی شئ د دغو اعمالو په سرته کولو سره یا انجامولو سره د سکس مدیریت وکئ. راځو لاس اف لیبیډو ته. که چیرې هیڅ خواهش نه وي موجود د سکس دپاره، هیڅ هوس او غریزه نه وي موجود، په هغې صورت کې هغه کازټیوز کوم اجنټ چې دي هغه باید ولټوو. کازټیو اجنټس څه معنا؟ هر هغه څه چې د دې تکلیف سبب ګرځېدلی وي هغه سبب باید ولټوو. په ډېرو انسانانو کې اولډ ایج یا د عمر زیاتوالی دغه غریزه په ټولیزه توګه له منځه وړي. اولډ ایج کې څه پیښیږي؟ عصبي رګونه کمزوري کیږي. ډیری انسانانو کې د الزایمر ناروغي منځته راځي، یا په بشپړه توګه منځته راځي، یا یې د الزایمر په طرف نیورونونو حرکت کړی. هوس په ټوله معنا په داسې انسانانو کې له منځه ځي او معالجه یې هم ممکن نه ده. په ځینو انسانانو کې د قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، خلاصه رواني تشوشاتو د وجې لاس اف لیبیډو یا د خواهش کمبود راځي. په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د سایکاټریک ایوالویشن یا د سایکولوژۍ له درملیزو لارو چارو استفاده وکړو. ورسره نور هغه اسباب چې د دې سبب ګرځېدلي وي، ډېر زیات ټایپ 2 ډایبټیز یا شکر ده. که چیرې شکر ولرو، کنټرول یې نه کړو، شکر بالاخره د وینې په جریان کې د ګلوکوزو زیاتوالی عصبي رګونو ته زیان رسوي او دغه عصبي رګونه بالاخره د تناسلي غړي سره خپل ارتباطات هم کموي. په ځینو حالاتو کې دغه د ارتباط نه موجودیت هم کولی شي چې لاس اف لیبیډو منځته راولي. ولې په ټوله کې په ځوانانو کې د خواهش کمبود ډیری وخت تقریبا 99% رواني ستونزې دي او د دې لپاره اندېښنه کول نه دي پکار. د رواني ستونزو علاج ته راځو. لکه زموږ غوندې یوه ټولنه کې چې رواني ستونزې جز ګرځېدلې دي، جز د حیات ګرځېدلی ده، په داسې صورت کې موږ کولی شو چې د درملو پر ځای هغه خپل 40 ساعته ژوند مدیریت کړو. څه معنا لري؟ هر څه دې وکړو، ولې ورسره ورزش حتمي ده. تاسو که سهار 10 منټه هم منډه ووهئ، ولې هره ورځ دا کار وکړئ. نو موږ د یوې ورځې ورزش وکړو. ورسره وجود ته راننوتونکي ټول توکي باید حداقل وڅارو، حفظ الصحه مراعات کړو. څه معنا لري؟ هر هغه څه باید وخورو. که بیرون نه وي فلټر شوي، نو مطمئنه اوسئ ستاسو وجود د فلټر حیثیت ورته لري. نو له هغو خوړو باید ډډه وکړو چې صحت ګواښي او ته د ناروغیو سبب ګرځي. حتی سکسي غرایز یا جنسي غرایز کموي. فاست فودز دا په غوړیو کې سره شوي خوراکونه ډیری وخت د هضم ستونزې لري. همدارقم دغه نوشابه باب چې کوم څه د انرژۍ په نامه موجود دي، دا ډېر مضر دي. له دونه ډډه کول پکار دي. ورسره دا وخوره وڅښه او سم له ژوند ته اختتام ورکول چې معنا یې ورزش کول دي. مننه.